الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. زما عزتمند رونو حاضرینو تاسو صدا پتا چې زمون دا اجتماع چې زمون مرګرو کوم جدوجہد کړي کوشش کړي او دای مؤنث کړي دا اجتماع د دې مقصد سره او د دې غرض سره او موږ سره راځم کیږو دي ځاته کال په کال موږ راځم کیږو زما چې سورہ یاد دي تقریبا سشل کال کېږي چې دې کلی تر اعظم په داسې اجتماع کې په خوا حضرات لم یوازې اوس دا عام اجتماع مقرر کېږي موږ راځو د دې اجتماع وجه سوا ابتدای سوا حقیقت دا ده چې په دنیا کې هر انسان چې کله هغه هوش راشي نو هغه د یو انقلاب کوشش کوي. دا انقلاب دو قسمه، یو انقلاب مادي انقلابي چې د هغې تعلق د دنیا ژوند او دنیا سره تعلق لري. یو زمیندار انقلاب راولي چې زما جیداد زیات شي، یو دکاندار انقلاب راولي چې زما دکان چت شي. دا یو دنیا پرست هغه د خپل حالت انقلاب راولي چې زو چت شوی، منبر شوی، کرسی مونده، خان شوی، معتبر شوی. دا هر انسان په خپل ژوند کې د دې انقلاب کوشش کوي. په دې انقلاب کې مسلمان او کافر یو دي، مسلمانم کوي کافرم کوي. یو دویم انقلاب دی چې هغه ته انقلاب دینی وایي. دا غي مطلب دای چې غلط عقیده هغه بدل شي، دا غلطه معاشره ژوند هغه بدل شي او هغه په داسې طریقه روان شي چې پاره الله رضا کیږي. دا انقلاب د انبیاء علیهم السلام انقلاب وو. چار پیغمبر براغه نو هغه با د دې کوشش کو چې د خلکو حالت بدل شي، یو صحیح حالت باندې روان شي او په خلکو کې عدل انصاف قائم شي. ظلم و ستم زیادته هر قسم لري شي. دا انقلاب د انبیاء علیهم السلام. د انقلاب هر انقلاب لا یو سره په خپل کور کې پروګرام جوړي، یو پارټي وي، یو جماعت وي، هغه کینی اذان له یو پروګرام جوړي چې هغه ته پارټای منشور وای، د پارټای دستور ورته وای. دا یې پلانو کې کې او ځان له منشور جوړي. د انبیاء علیهم السلام منشور داغي جوړ نو، د انبیاء دعوت داغي جوړ نو، بلکې دا منشور به د بر نه راته چې تبه په دې پروګرام باندې عمل کې دنیا کې او دا پروګرام به دنیا کې پړې. څنګه دنیا پرست کینی یو پارلیمنت کینی، ممبران کینی او د ملک دستور جوړي
چې زمونږ د ملک لپاره کم دستور کافي دی کم دستور سره د انبیاء علیهم السلام منشور او دستور من جانب الله دا هغه جوړ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای او ہے نه له ما تا امر وکړ د دې پنځو چې تبادا دنیا کې چلے د انبیاء کار چې دا غي جوړ نو د نبی علیہ السلام صفاتو کې قران ذکر کړي وداعین الی الله تر بلون کې هغه حکم ته چې الله تعالی ته ویلې ته مدعی نه څنګه مدعی خپل دعوت په خودي شي روغ کول شي کمه زهته کول شي او دای نشي کوله یو سره توله کې چې فلانی ته زمان له روپۍ هغه ته نه وڅوګه نو هغه روغ نشي کوله دانګ انبیاء مسلم چې هغه ته الله سویلی نو هغه به پوره وي هغه کې هغه کم کاس نشو کوله نو د انبیاء دستور د انبیاء انقلاب د خلق غوندنو د دنیا پرستو غوندي دیو جن د انبیاء تابعدار به هغه دستور چلی چې کم هغه چلولیو دا هغه قانون هم د هغه چې کم هغه چلولیو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روان دي دا دو بادشاہ د دنیا مضبوطه یو د قیصر بل د کسرا د ایران په دې دوه بادشاہ کې د ظلم صحت نو ایران کې داغه یو دستور د دې چلے دلو چې په دنیا کې د شر شي خزا او دولت ته لکه نن چې روس څنګه وایي دا ډول سيزونه د دینه شخصي قبضه دلل شي او دا د عام شي چې دا عام شي نو ملک به امن وي جنگ جګړه باندې راځي چنانچه بادشاہ دستور شایع کړ چې خزه به دیو تنی چا چې پلاس کې خدا غره دارنګه دولت به دیو تنی چا چې سشهر سر بل نشي منې کوله یو ورځ غو دا سره داجو ملک امن پاتې نشو ملک رحم پاتې نشو انسانيت ختم شو زکه چې خضر یو تن نینو بچي چې بچا پیدا شو د خضر ریچا باندې زماجی دی نتیجه دا شو چې دیش کاله کم اولاد پیدا شو دا غیر د درسه یې څوکلو لته به انسان کا کوډه چا به تاسو نو کو چا دانی شوې چې دا مې روړ دی دا مې دی دی دانی شوې چې دا مې ماما دی دا مې تر دی دا مې پلار دی ګونه دا شي ملک دی حد طور سے چې تباہ و برباد شو ملک انصاف مساوات او انسانیت ختم شو دا یې زمینداری پر خدا چاغوي چې غلاو کټم نو زدان شمه لته زماده ان په قبضه کولی شم غلا یو کټلا درمن کې په پرتاو څوک بچراغه بوجای به تکولا زمیندار دانش ویل اسلام اخلا نتیجه دا شو زمینداری په خوده را ملک چې څنګه انسانيت ختم شو دانګي ملک دولت هم ختم شو او خلق په لوګه تند باندې اخته شو بادشاہ دا غیبانی واجو چې تا ملک تباہ کړ دین فلسفه شروع شو چې د شر شه دولت ته او خزره او دین ځان ساتل پکار دي خلق ځان ته شو او خدا خان تو ختم شو دیش کال کې پس د ملک نفری دی پنی مو لګیدا زاړه مرشو نوې پیدا کېدنه د ملک نفری کما شو بادشاہ پریشان شو هغه مانی ملال ک دانګې د هند او د روم فلسفه بلاوا خدای چت حیثیت ور کړو او داغه اختیارو د سړیتوب ختم شو او مرد نارینه ہے چیزت پاتې نشو دا فلسفه چې دا ټول د ملک تباہی وي د دې فلسفه انقلاب او د دې ظلم او تدای ختمېدل دا قران وکړو ملک دشمنی زیاته وا یو بل په ملک باندې شتلې او غم درد تکلیف نشه وځي کېده
دا فلسفه ختم شو دا په قران وکنتم اعداء فالف بین قلوبکم تاسو دشمنان وای او تاسو دشمنی ختم شو په دې کتاب سره تاسو قران لاس کې واغسته ده او تاسو په قران سره ورغلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فوج نو دولت نو د فوج دولت دوستی نه پایدار را غنی شي پایدار کړي که څوک دا وایي چې په اقتدار او په دولت په منګړنو شو نشي کېږي دا جماعتونه دي سیاسي نن متحد وي سبا چې ولا ووټ ورنکې اغله پچره منبره ورنکې هغه جماعت پری جماعت نه لاړ شي ځکه هغه په تمه د دولت راغلي هغه په تمه د اقتدار راغلي د اقتدار او د دولت دوستی نشي پاتې کېږي دوستی خو یاد نه سب پاتې کېږي یا د دین پاتې کېږي انما المؤمنون اخوة اصل وروري په ایمان باندې راځي چې ایمان کې او سره یووي ګڼ یووي نو دا هغه دوستی پایداري اپا دې دوستای چې چا ملک پر غوړې نو دا غنوم زنده شوی دی اصحاب کاف تو کسانو قوم بار راوته اور سو میلاوا او بغیر د الله نه د بل چا نظر نیاز پخېده یو تن پر رکه دارا د چلاخو ظلم دی مخلوقات کله دې قابل دی هغه ته ډډه شو دیم پر رکه مراله هغه دیم ډډه شو هغه شپږو کسه چې وو هغه ډډه شو او په دې کې دې ملک کې پریخوت ایو غار ته تللی دی ودي شوی دی نه د پاسه درې سو وکاله وی شوی دی الله غي محفوظ ساتي او دا غیر دوستی اوسم ذکر د قران کې په دې مسله چې او شوی دی نه دوستی پاتې شوی دی هغه د فرعون قبر هغه مسلمان چې هغه په دې مسلې د موسی عليه السلام ملګری شو او د فرعون سره دښمنی کړې و دا هغه دوستی اوسم قران کې ذکر ده هغه دوستی چې په دنیا سره شی و په دولت شی و دا غي ذکر نشته او نه الله یوم الدین دا الله وای هغه دوستان چې دنیا کې وو بغیر د ایمان نه هغه به دیو بل دشمنانو ګرځي بلکې قران دا وای چې هغه تعلق ساتره او بغیر د الله نه انور څو کې مددگار ګڼلې لمنې نیولې و یلعنوا بعضهم بعضا هغه په قیامت کې په بل لعنت وای دا یې پیران چې قیامت کې موجود شي نو هغه مریدان بلانت وای ما کنتم ایانا تعبدون مون کو تاسو نه ویلي چې موږ را مدد کوي سورۃ احقاف کې وای واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې مخلوقات پورته شي نو دا څوک چې را بللي دي هغه به د دې دشمنان شي وکانو لهم اعداء شبټول دشمنان دوستی کرازي نو پیمان راځي چې دتنه سرور تنه یو قوم دو قومه په دې مسله یو شي او دا دوستی انبیاء علیهم السلام راوستي وا هغه ملک یو کړو دشمنان یو ځای کړیو هغه دشمنان څنګه په څنګه دیو بل جنگي دي او دا غي دوستی قران ذکر کوي دا د انبیاء مشن او دا غي کارو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا یزال من امتی طائفه همیشه به زما په امت کې ډولې چې دا ټولې به حق به پلاس کې نیولي او د الله دین په پیش کوي په دې ملک کې دنه تقریبا 200 کال مخکې چې کله انګريز راغی او د دې ملک عزت احترام دولت اور سے ختم کړ او د مسلمانانو قوت برباد کړ نو د دې ملک علماء باغی رحمتونه لکه شاه ولی الله رحمه الله او دا مرګري هغه د انګريز په نظریه باندې نظر واچو د انګريز په دې ملک کې دوه نظریې وي یو دا چې زبا مسلمان څنګه خرابون ذلیل کوم اذن زبا خپل اثر څنګه خورم په دې ملک کې نو هغه چې د مسلمان طاقت او قوت په دې زیات شوی چې د سره قران دی قران دا یو کتاب دی
چې د مشرق نه مغرب مسلمان یو کوي سوچ موږ دې نه قران نه دلر کړي نو موږ د دې قوت نشو ګمولې او موږ خپل اقتدار په دې نشو چلولې انګريز دا کوشش وکړ چې نور علوم ولای شهرت ورکړ منطق فلسفه نور علوم او قران حدیث رسو کړ چې چا به قران حدیث وی نه ته به مولا صاحب شیخ او چې چا به منطق فلسفه نه ته به علامه وی او داغه به عزت کېده دانګه په من کې چې چرته ما کوری مولا نو هغه صدر کو او چې چرته محدث وو نو هغه حیثیت کم کو پیښور کې هغه محدث چې بخاری او مسلم یاد کو داغه نام نشانه وکړ او دا که پوری هغه جامع المعقول والمنقول هغه د ټول صوبې مفتی وګورل داغه پنجاب سندھ بنگال بلوچستان پارمل کې نور علوم مخکې کړ او قران حدیث رسو کړ چې د دې قوت او اقتدار په قران او حدیث دی چې څو مونږ دې نه دانه دلر کړي نو دې ملک مونږ غلبه نشو کولای او دې ملک مونږ مسلمان نشو ذلیل کولای دا سدایان پیدا کړ چې هغه د نبی لقب ورکړ مرزا غلام احمد او غنه اعلان وکړ چې جهاد منسوخ دی دارنګه دا سدایان پیدا کړ چې د انګریز سلطنت کې هندستان ته دارالاسلام وي لکه احمد رضا چې دا بالکل د اسلام ملک دی امنګ له پکارداري چې موږ حکومت سره تعاون وکړو یو طرف ته د مسلمان طاقت کمزور کړ او بل طرف ته مسلمان چې په کمشي چت شو چې هغه قران او حدیثو نه غیر وسکړو پټواری ته ولیکل چې د خپل کلی ګوشوارا شپږ مې سپاس چې داخله نو دې چې مخالف بریکي یو معزز چې هغه علما دي چې منطق فلسفه لولي قوانین زمیدار دین درمیانه خلق ترکان لوار دریم نیش خلق چوڑے چمار او دې چوڑی چمار کې باغ سره لیکي چې قران ترجمه کوي هغه زمانہ کې چې قران ترجمه چا کولا هغه په دې دریم لست کې لیکل چوڑی چمار سره او هغه به انګريز دباو کړو یا لالچ ورکړو د دې ملک نه قران ختم کړو هغه زمانہ کې زمون مشایخ الله دې په رحمتونو لګي هغه دو کارونه شروع کړو یو کار دا چې انګريز علمي دین ختمي نو هغه مدرسې جوړې کړې اوله مدرسه هندستان کې دارالعلوم دیوبند اذن قسم علماء مقرر کړو چې تاسو په دعوت ته قران او حديث کوي تاسو په دې ملک کې د شرک بدعت د کفر رد وکړي عیسائیت شروع دا غیرت د پاره مشهور عالم صدر کو مولانا رحمت الله کیرانوی چې دا بین الاقوامی کتاب دی اظهار الحق للخلق د دې کتاب ترجمه انګریزای جرمنای فرانسیسای اردو اصل کتاب په عربي د ټول ژبو کې راغلي ترجمه شوی دا هغه کې د انګریزي دین بیان کړی د کانګریس پر دین خورو لکه اوس چې افریقي ممالکو کې د انګریزي مشن ګرځي دا هندوستان کې مشن ګرځیدل زمونږ استادانو دا دوه کارونه شروع کړو یو د حق بیان رد منکر اذن د علم ترویج د علم ترویج سلسله کې هغه مدرسې شروع کړې چې د ملک نه علم ختم نشي دا مدرسه داغه یو شاخ ده داغه یو څنګه ده چې کال په کال کې موږ جمع کیږو او د قران حدیث در په کې لولول شي نور خلقو نقل وکړو لیکن قران په کې دنه نکړ اصل دا علوم د قران لپاره کوم شی چې انقلاب راولي کوم شی چې جنون راولي لکه کوم آیات کې معلوم څه داغه مطلب دا او من کان میتن فاحینا هو هغه څوک چې مړو مونږ ژوندې کې په دې کتاب سره او مونږ دا غزل کې رڼا ورزولا رڼا قران ته وایي انزلنا الیک نورا مبینا
ما تا ته رڼا څرګند درکړه. نو مدرسې خو ډېرې دي ولیکن قرآن پکې نو. چې کوم مقصد له مدرسه جوړېږي چې د الله دین دې خور شي هغه پکې نو. چې کوم مدرسه کې لم ني مقصد ني نو بس مدرسې چې د قرآن درس تدریس پکې ني احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ني نو دا مدرسه د هغه میشن چې د نن نمک 200 کال علما ایښو چې دا ملک با اسلام پاتې شي په شرط دی چې د ملک علم وي او په دې ملک قرآن وي. نو د دې ستایي د دې ژوندي کول اصل کې د ایمان ژوندي کول دي او ایمان خورول دي. دا لکه څنګه چې رڼا تیاره لرکۍ نو دارنګې دا مدرسه چې قرآن او حدیث پکې نو هغه تیاره لرکۍ. او من کان میتا فاحیناه مړ مونږ ژوندې که اسې ژوندون یو د خوراک او د شعور هغه د حیوان هم شته د خر شته د کټو شته د سنډا د اوښ شته لیکن هغه ژوندون صرف د خوراک کار دی او د شهوت ادا کول دی. یو ژوندون چې الله په سره پیژني یو ژوندون چې هغه بل ژوند سره په کار کوي هغه ژوندون د قرآن دی چې قرآن په کې نه سره ژوند کېږي په داسې ژوند چې هغه آینده ژوند لا تیارې کوي. دا اصل ژوند دی. مبتدین مشرکین زمون مقابله د دې نه کوي چې زمون ذات سره د هغې سروانه ده. اصل کې هغې د هغه انګرېز همیشن تازه کوي چې د هغې مشرانو نه پاتې شوی دی هغې ته چې دا ملک کې د قرآن او حدیث ني او د ملک کې د سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهینی. اصل مطلب دا هغې دا دی مقابله د دې ده د دې مقابله نه ده چې زموږ ذات سره روانه ده یا زمونږه مقابله کوي. اصل مقابله زمونږ په دې ده مونږ وایو چې د ملک کې دی قرآن او حدیث جاری. یو سړی ځان ته مسلمان وایي هغه د اسلام په عقیدې رنګ وي او د هغه عمل د اسلام وي. صرف په خولې نشي کېدی چې یو سړی وایي زه مسلمان یم. مسلمان نوم د عقیدې او د عمل دی چې د هغه عقیده دی هغه چې کوم قرآن خیر ده. دا عقیده چې کوم قرآن رد کړی دی او یو سړی د هغې عقیدې نه عقل مسلمان کېدی شي. قرآن هغه ته مسلمان نه وایي. قرآن هغه خلقو ته چې نیکان بندیان را مدد کوي. 14مه سپاره کې سورۃ کاف کې الله هغې ته کافر وایي. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. خیال کوي هغه کسان چې کفر وکړ کفر چا وکړ چې بندیان د الله مددګاران نیسي. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. من داسې کافر ولا چې خدای پرېښود انیکان بندیانو ته را مدد شي راورسې من هغې لا تیار کړی جهنم ملمسجا. یو آیات کې څو ځله کافر ویلي دي. بعض خلک موږ ته وایي کافر خلکو ته وایي موږ نه وایو خلکو ته کافر موږ کافرو ته کافر وایو چې قرآن ورته کافر ویلي دي موږ هغه ته کافر وایو. دا نه چې موږ ورته کافر وایو. یو سړی چې بغیر د الله نه اولیاء کرام ته آواز کوي بابا را مدد شي راورسې نو قرآن دته کافر وایي. دارنګې سورت اعراف کې الله ورته کافر وایي. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. یقینا او تاسو چې را مدد کوي به د الله نه نو تاسو باندې بندیانو دعا یدو خواستن را مدد کول. قرآن هغه د کافرو بیان چې کوي په دې ملک کې आवाज بغیر د الله نه چې را مدد شي راورسې ختم شو. د الله आवाज ختم شو او بغیر د الله نه आवाज شروع. پیر بابا را مدد شي د دې आवाज رد چاو په دې ملک کې پاتای خو غني دي لیکن یو پارٹی دا سشته چې هغه دا आवाज پورته کړو
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دعوت پیش کړی دی راځي چې هغه دعوت پیش کو دا یو جماعت نه پیش کړی دا بل خبره ده چې په دې आवाज غي ګټه کوي په اسلام ګټه کوي د دې مقابله د دیوبند اکابر کړي وا هغه هندستان کی جواز دے کو معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری داغه مقابله د دیوبند اکابر کړي وا او داغه ټول عمر په دې مقابله کې تیر شو سیاسي خلک قران هغه سره روغه او کارونه شو ایو بل پسې مسو روکو وجراو داغه مطلب دین نو کله سیاسي ډلې مطلب دینو نه غیب ماکا کړو چې کوم داغه اکابر کو بلکې داغه اکابر چې کوم دشمنانو بریلیان هغه غاړه سرونه ګول چینه ولا ورته دوستانه کړو دا نه چې تاسو زمونږ د دین دشمنان دي او زمونږ د اکابر تاسو سره مقابله جوړ شي دا بل خبره ده چې تاسو ورته د علماء جماعت وایي تاسو ورته نیکان وایي خدا ته پوښتنه وکړه په دې ملک کې چې تاسو اکابر خدای سره مقابله کړی وي تاسو اکابر باندې دې فقیر کوبر کړی دي تاسو څنګه دوستان کوي دا یې په سیاسي جماعتونه هغه د دین لحاظ نه ساتو خدا سے کارونه شروع کړ چې هغه دین ټول ګډوډ کړ که په دې ملک یو جماعت دعوت دا کوي شي چې موږ د اکابر کار کړی موږ د انبیاء علیهم السلام کار کړی نو هغه صرف جماعت ارشاد توحید او سنت دی چې هغه چې دین نه خرڅ کړي او هغه چې مبتدیین او مشرکین سره روانه کړي لقد كان لكم في ابراهيم والذين امنوا معه تاسو ابراهيم او د هغه مرګول کې خني کی پیروي ده کله چې هغه چې راکړه چې موږ تاسو نه بیزار یو د پلان نه بیزار شو لیکن دلته کې خو اکابر رااله مليان لاله ری روغ وکړه داغه قران ذکر کوي چې چا کې ایمان وي نو هغه چې د الله دشمن دو سره دوستي ونه کی دا جماعت صرف په عمل کې اشاعت توحید او سنت ته او داغه دو کار دي یو کار د قران علم خرول ادم کار د هر منکر رد کول چې دا انبیاء علیهم السلام کارو موږ دې لپاره جمع کیږو چې زمونږه بچي پوښي چې موږ څه کړی دي چې دین د آیات ساتي چې خپل مقصد ته نه یې نشي دین د آیات ساتي چې زمونږ اصل مقصد دا دی او اصل مقصد خلق پری دي او بل کار عام واخلي اقتدار واخلا د اقتدار والو خپل دا تاسو ته چې تاسو دا جمع کیږي منشور او قانون جوړوي نو هغه قانون چې الله بیان کړی هغه نه کافي اولم یکفهم ان انزلنا الیک الکتاب د مخلوق پر کافی نه ما کتاب راولېګ او په دې کتاب کې د دین او د دنیا مقاصد الله بیان کړی دي دا یو منبر نه وایي چې قران نافذ کړي قران کې الله د هر یو طریقہ ذکر کړی دا چې قران کې دا طریقې نه ذکر بیا کامل کتاب څنګه شو بے تفصیلا لکل شین څنګه ونه منبري مقصد دا چې اقتدار واخلو دا مقصد نه دی چې ملک موږ د الله دین پورکو دا جسل کوي حقانی علما کوي نو موږ دا جمع شیو دي ځایته چې موږ خپل اعلان هغه خپل مقصد بلند کوو چې زموږ مقصد صرف دا دی موږ دې لپاره مدرسې پرانیستې دي موږ دې لپاره جماعتونه جوړ کړې دي چې دا الله بول دې بالا شي او دا الله دین دې اوچت شي او د مسلمانانو اتفاق او اتحاد دې قائم شي په تیر شو هفته کې زما د امارات متحده دوره د هغه ځای قاضي القضات حضرت او اماراتونو یو محاضره قائم کړه موږ ورته پریس کانفرنس وایو ما ته دعوت راکړه چې تبا په دې کانفرنس کې خپل تقریر کې موضوع بدای الدعوت الى القران کله چې کانفرنس سب ترشه مانه سوالونه کېده یو سوال دا چې څو اجدا چې مسلمانان متفرق دي او ذلیل دي مې دا قران ویلي دي
قرآن ویلی دی چې تاسو دشمنان وي فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. ما کتاب راولېږه، تاسو هغه کتاب ولسته، عمل هم پرې وکړو، نو تاسو ورونه شوئ. نن قرآن د مدرسو نه وتلی، ستاسو په عربو کې قرآن شته، خو تش تجوید یې شته چې الفاظ خو ووایه، نور فام د قرآن تاسو نه دی ایښی. که نن مسلمانان د قرآن فام ته راوګرځي او د قرآن په فام ځان پوه کړي، نو بیا یو کېږي او بیا اوچتېږي. ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. الله په دې کتاب قومونه اوچتوي او د دې کتاب په نه ویلو الله قومونه غورځوي. ما دا وجه ده تاسو ما قرآن جاری کوي په فهم چې قرآن په مطلب ځان پوهېدلی شي. ما باندې دویم سال وکړ، مثلا څنګه ما یې څو صورتونه ولوستل، ما ته دا خو ډېره هم نه پکار دی، ما چې ویږي که نه حکومتونه. تاسو قرآن تجوید له عربو جوړ کړی دی چې تجوید بس ورکوي، حافظان یاد کوي. قرآن الله نازل کړو لیدبروا آیاته. قرآن دې لپاره چې دې د آیاتونو په مطلب ځان پوهېږي. یو سړی د قرآن په مطلب ځان پوهېږي، دا وایي چې مسلمان نشي پاتې کېدی څوک چې د الله د پیغمبر تابع دي. تاسو مې په غم خاده کې تابع یې د سنتو، که د سنتو خبره کوم نو تاسو مرئ. د سات راډیو کو، د شمیو کو، د شکرانې کو. یو طرف ته وایي مونږ قرآن منو، نو چې قرآن منئ نو قرآن وایي د پیغمبر د طریقې نه خلاف چې څوک کوي هغه مسلمان نشي پاتې کېدی. که تاسو کې یو مسله پیدا شي نو تاسو به الله کتاب ته او پیغمبر ته راځئ. زمونږ غم خادي په قرآن او سنت کې جګړه په دې ملک سره زمونږ جګړه دا ده چې زمونږ غم او خادي د مطابق د قرآن او سنت شي. دا کومه طریقه چې مونږ کوو په غم او خادای کې، دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده نقل. مونږ وایو هغه طریقه وکړئ چې کوم د پیغمبر نه نقل ده. جګړه په دې ده. مونږ وایو عقیده وساتئ چې کومه عقیده قرآن ذکر کړې ده. قرآن ټول مخلوقات عاجز بیانوي، ټول عاجزان فریاد رستی، تاسو مخلوقات ته فریاد کوئ. قرآن ټول په دې روان دی چې مخلوق ټول عاجز بے بسه دی، حاجت روا یو الله دی، خیر او شر د الله په لاس کې دی. سورۃ فاتر کې شروع کوي نو الله فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. الله چې خیر پرانیزي نشي کولی شي بندولی، وما یمسک فلا مرسل لها، او چې خیر بند کی نشي پرانیستی څوک. مخلوقات راغلي د بعد ذمہ دار یو دی، د اولاد بل دی، د خیر او شر ذمہ داری ګرځولي دا د قرآن عمل دی. په دې ملک کې چې قرآن جاری شي نو دې ملک نه هر قسم آفت لرکېږي، دې ملک نه دشمني لرکېږي، دې ملک نه افلاس لرکېږي، دې ملک نه تربګني بغض حسد لرکېږي. خو په شرط دی چې قرآن جاری شي. قرآن مدرسو کې چلته دی، جماعتونو کې چلته دی. دا یو جماعت ته اشاعت التوحید و سنت چې دې ملک کې کوشش کوي چې دې ملک کې قرآن جاری شي، او دې ملک پر رساله کې د دې جماعت درسونه شته، جماعت کې جماعت درسونه شته، او نه هغه دې اهتمام سره دې کوشش کوي. نو زمونږ دا جمع زمونږ جلسه زمونږ مقصد ښکاره کوي چې زمونږ مقصد دا دی چې دې ملک کې د الله کتاب جاری شي، او دې ملک کې د هر یو سړی قرآن او سنت ته سمون شي، او دې ملک کې رڼا راتلی شي، اتفاق او اتحاد راتلی شي. دې ملک کې په سیاسي منشور نشي راتلی. او زوایي زمونږ منشور ما نه زما ملګرو تپوس وکړ چې فارم چا کول غواړي، ما زمونږ فارم قرآن دی چې قرآن یو سړی وایي نو هغه زمونږ ممبر شه. نور جماعتونه ځان نه فارم جوړوي. موږ وایو زمونږ فارم دا دی چې عادو کې چې زما قرآن زده کوم،
आदू की जमा गम खाजी मुताबिक तो कुरान और सुन्नत भाई दादम फारम दे दबल जमात फारम दानिश थे बल जमात के वो बेशक जहरियत खोरो इस्लाम तबदवाया साहबों तबदवाया अंबियाओं को नुकसान लगो तर जमात मेंबर है दे जमात मेंबर नहीं छिपा दे के लिए कि कल दागा अकीदा अमल मुताबिक तो कुरान और सुन्नत नहीं और न दा बल जमात और मंशूर की दाश्ते नुमंग राजा मशीर दे लई कि मंग दा कुल कोल वली कुल उम्मतिन जालना मन सकन हम नासिकू हर कौम ला द कुल दीन दे इजहार या वक्त है चाहे पर कई मंगम राजा मकीर न जमन असल मंशूर और मकसददार है नेमल के अंग्रेज सिस्टम पर लिजाए करे अंग्रेज पर जमाना के ताने का बजप आपसे के रजल को फेल चुम उस दा जमाना जिम के सड़क डालेगा सड़े क्या दरअसल में खिलाफ थे यानी दो इनकलाब पर अमल करा है कि चाहे टोल दाकार की हर मुसलमान दा फर्ज गणी कि सबा अल्लाह का पिछकेगम दो और सबा अल्लाह का मकाम केगम न बेहतर का राग अरे क्या अंबियाओ तुम कड़े क्या गम पासू अदेमल के सोर मुनकरात की दागे रद को और अल्लाह दिन दुनिया की पेश की मदरसों आगा मदरसे क्या गए कि कुरान और हदीस हुई सही उलमाई मंगा गई इमदाद को दान गया गई कि सवाई पारे अमल को और गजकू और कोरे उखयू मुदामल समीदेशी और गदामल दगसी कि आर सो के हु की मंगा के पसी दा डलरा दा डल तपोस मुन्ने को क्या लका ता संग डलरा दारियत खोले तो अल्लाह पर ठोके के इन दो मुसलमान कल रुण के देशी मुसलमान और मुशरिक मुसलमान और दारी रुण के देशी कि बरमला के थे ऋषि दारुण दी दान गया सारे साहबों तान वही अगर नुमाइंदा के देशी किताबों ने लिखी हजरत उस्मान खयानत कर रहे मावियत बेदत कर रहे और किताबों ने शाही दी और अरकान और किताबों ने पढ़ाई दादा अल्लाह हमद सनादा सन 80 की तरह और मदनी जामिया के जमात आगे चांसलर सर मुलाकात हो वहां मुलाकात के दारा अलग पाकिस्तान माँ और तगने फिर क्यों खेले यौम कह रहे क्यों फिर कदा साहबो बद हुई तान हुई और आगे किताबों ने शाही दी और गए तो जमात इस्लामी हुई अगर माज अल्लाह को जमात है मैं तारा आगे किताबों ने दी उसकी तरावल अक्ल तर्जुमान और आगे किताबों ने दी दर तकें अल्हम्दुलिल्लाह उस आगई जो मौजूदी वो किताबों ने बंद के पारा होगी कि चूंकि दे की तहरीफ दे और जो साहबा हतक थे नदाद इन दाखिली की बदे मिल माता पर अमारात के चाहे सऊदी दोहराओ का कि आल के रियाज के दई नूर फजाए के बयान सिदाम बयान के मैं इंशाअल्लाह डालेंगे बाग मुल्कुन के अहमद रजा तफसीर तो चाहे तो शिरक कुफर रहे कृषि काल के बाद कतर जजता हुए आगा गराबो से और व्यापार अमल बंद अच्छे सुनो से गए सजोरे माता यो खतरा होलेगो इस्ता को इना मंगा किताबों ने पकल ममलकत के बंद करो नूरानी चले और एयरपोर्ट ने वापस करो चित मुश्रे के देमल के निशरा थे लेकिन जमंग मुनियान गले से अजाय करो न स्वाते बोतले अस्वाद के वाले तकलीफ करो तारो की खड़े हाल खुद देमल दोरा खराब दे जमारात अगई को के न गई पर एयरपोर्ट बंद की वापस था आओ की तो और जमंग मुनियानो दोट पारा के मेंबरी का टू ना गई उसी दाने की जमंगा मुश्रिक के हवाले से रखी बयान की जरूरत थी ब्याबे होती अब मुसलमान और कसीरी आमन्ना और सदकना कि जमंग मिशरान सोई नदारिश के हुई दा तपोस ने कही दई हक हुई बातिल हुई और दई हमारे संग देख
عمل کې زیات ضرورت ته دی چې موږ په عمل کې د الله د دین جهاد وکړو او دا عمل موږ متعارف کو واقف کو د الله د دین سره چې دین دا شی دی عقیده دا او عمل دا دی او کنه موږ دغه څه دوکه کې لړو یو حدیث کې راځي ان المیت لا يعذب بقائلی د مړي کور کې چې جړا کېږي نو مړي له الله سزا ورکړي او مؤمنین وی عمل یو کوي سزا بل ورکړي نو معنا د حدیث دا چې د خپل ځان کې جړا نه ومني کړي نو اوس کې د کور کې کېږي نو د ته ویل شي دا عملو استا تاول دا نه ومني کړي دا امام له سزا ورکول شي چې ته امام وې د چم او ستا چم کې دا بدعت کېده تاول نه ومني کړي ستا په چم کې د یتیم مال وېشلې شو چې دایره د سټاپ ته چانو کړی او ظلم کېده ستا مړ کې شوم کېدا سلوستی کېدا تا نو منې کړي سور چې دا چم کې کیږي داغه د مرګ نه بعد هغه سزا ورکول شي نو عالم باندې زیات فرض دي چې په دې ملک اصلاح وکړي دا یې میانو باندې فرض دي په خان ملک فرض دي چې ته د چم خان ملک وي دا ولې خلاف د سنت کار نه منې کړي دا دین واجب دی مولا ستانو او دا دین به واجب مولا ځکه قرآن کې راځي داود جنن میان پیش کړي چې الله بلا برګردنی مولا اتمه سپاره کې الله فرمایي چې کله جهنم ته مولیان او امیان واچول شي کلما دخلت امه دانت اختا حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخلاهم لولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار کله چې جهنم ته واچول شي تابعدار او مشران نو لعنت به وي تابعدار او مشرانو او وايي به الله مونږ دې خراب کړو فاتهم عذابا ضعفا من النار الله دې له جنت عذاب ورکړي قران وايي قال لكل ضعف الله وايي دوالو دې چند دي مليان له دې چند ذکرې چې خپلم گمراه اخل کې گمراه کړو او امیان له گمراه ذکر چند ذکرې چې خپلم گمراه او خپلم گمراه نه کوي ولې قران نزدکو شیشه کې ولې نه قتل رڼا ولې نه پړولا چورته گمراه معلوم شوی قال لكل ضعف الله وايي دوالو دې چند دي سبا کې سره دا باندې پیش کړي چې خدای زه خو نه پېدم نو خدای تعالی سترګې نو درکړي خدای تعالی فهم او علم نو درکړي دا یې سورته ملک راځي کلما القی فیها فوج سالهم خزنتها هر واره جانم ته ټوله ورغول شي نو د جانم فرشته باندې تپوس کوي علم یاتکم نذیر سو کرون کې نور راغله چې ته رولې نو دای به وای او راغله ومنګه هغه د وجن کو امنګه دې ځان نلم دې او بیا به جهنميان چغکی وقالو لو كنا نسمع او ناقل چغبه کی جهنميان هاي هاي کوم ځان پوکړې په قران من اوریدل قران بیا په ځان پوکړې ما كنا فی اصحاب السعید نو موږ په جهنم کې د جهنم د تر سبب څه ده قران نه پوهیدل قران نه ذکر دا د جهنم سبب څه ده غلط عقیده چې غلط القیا فی جهنم کل کفار عنید وګورئ ارتاو کوي دوزخ ته ہر منکر معاند د قران الذي جعل ما لا اله الا آخر هغه سره چې الله سره بل حاجت روا ګرځول چې الله حاجت سره کوي نورم ذمہ دار دي نو سبب غلط عقیده او غلط عقیده د سنت سره شو قران نو ذکر تا قران اهتمام نکو تا یو درس د قران نه جوړو تا هغه درس سره تعامل نو کوي چې قران به ویل شي تاولې راغې امداد نکو تاولې راغې نه قران نه دکو نو د فلاح او د نجات ذریعہ صرف قران دی په دنیا او په آخرت
کہ سڑے دنیا کے ځان کامیابی نو قرآن دې زده کی، که آخر کے ځان کامیابی نو قرآن دې زده کی. قرآن ذریعہ د نجات ته زمونږ د مدرسې اصل د پاره د قرآن دی او دا کمیشن رسول دی چې کوم انګريز په عمل کې چلوړو چې قرآن دې نه زده کیږي. امیان ما قرآن نه وای سار رسول مبا کوي قرآن کی چرتا شرط لگولے رہے کہ سال قرآن کے خود مجھ پار شرط لگولے رہے 10 کا نو قرآن نے جریدہ شرط لگولے ہو بلکہ قرآن وہی اما پیغمبر امیان تو لے گا وہاں خلینا میں وہاں جمع میں لے گا نو دا خونی دی ویلی کہ دا شرط ہے لیکن دا انگریز پر عمل خورا کرے ہوا اور دا انگریز ایجنٹانو دا خبر خورا کرے ہوا کہ خلق دا قرآن نلرسی نتیجہ دارا جو قرآن لڑشو عقیدہ خراب شو دا اللہ امداد نے ختم شو اور دا ملک 200 کال ذلیل پاتی شو. خواج رحمت اللہ علیہ کی زمین پاگا مشایخ ہوں کہ آگئی پاگا زمانہ کے دے اہتمام کرو مدرسے جوڑے کرے دے علم علماء مقرر کریو دو اشاعت تا قرآن ورنہ دا ملک نشپا دکے دے دے ملک حالت نور بندے خراب شو اسم دا عمل کے سمیجی دا اللہ پا قرآن و سمشی منگ دی ہدایتا دیر پارا جمع شویو انشاءاللہ زمان نور ملگری بم راجی اور پا دے ملک کے تمامی پاکستان کے بلکہ امارات متحدہ کے صرف دایو جماعت تے اشاعت توحید و سنت چی دایو جماعت تے چی پا دے طول ملکونو کی کار کے انتر سعودی پورے چی دا غی منشور و مقصد دا اللہ کتاب کھول دی اور پدے ملک کے دے شرک و بدعت لرکول دی دا یو مقصد دے دا نور جماعتونو مقصدنا یا کرسائی گٹل دی یا دولت پرمٹ اقتدار گٹل دی لیکن دے جماعت مقصد سوا دا اللہ دی کتاب نا اور ملک دا اللہ دی دین دا فرونا بل مقصد نیشتے دا ملک سمیگی نو پدے با سمشی چی دا اللہ کتاب کو چپور سی دا اللہ کتاب چپور سی دا ملک امن راتے شی ملک احترام کراتے شی عزت کراتے شی اور دامن بخشتے شی زومیت کو جدا سے ٹول ہدایت امگا اغلیو نمگ پدے لوٹ پاپ تکیو کہ دے ملک خرفائی پا قرآن و حدیث کے دا اور دے ملک خیر و برکت پدے کے دے جدا کتاب دے ملک خور شی نو دے ملک خیر و برکت آتے شی بغیر دا قرآن میں خیر و برکت نہیں آتے. آغا عرب جاغا نہایت غریبانو ذلیلو داغی اصلاح اللہ پا دی کتاب سر کرے ہو اگر ملک اللہ پا دی کتاب سم کرے ہو اگر دنیا تا رانا پا دی کتاب را کرے دا نو کمنگ دی کتاب تا اللہ سواچو اور منگ پورے مدرسے کالجونہ یونیورسٹائی دو قرآن پر رنگ کو نو دا ملک بیا خستہ کی گی ملک امن پا فوج نرازی پا دولت نرازی ملک امن دا اللہ پا کتاب راجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دولت ہو جو حضرت رسول دا اللہ کتاب ہو ایو غریب کور دا زید ابن ارقم کے شروع کرے ہو اور پدے کتاب اللہ کو منو چت کرو نن دا ملک دے اخلاص یو طریقہ اختلاف راغل رہے پدے راغل رہے جز من کی قرآن نشتے قرآن ذکر کئی کنتم اعدان فاللہ بین قلوبکم یاد کئی چاس دشمنان ہوئی نما تاسو یو کړی تاسو کو ممین ہوا چھوڑا چتاس قرآن تلاش واچ تو قرآن سر اتفاق رکھ لی تو منائی و منکرات سرا اتفاق اور اتحاد نہیں رہتے تو چلے اس ملک دا اللہ کتاب تلاش واچائی نو دا ملک بے سمیگی نو منگ لپکار داری کہ منگ ہر دائے کی چیو ہر دائے کی چیو کہ منگ دا آغا سیدنا کہ اللہ منی کری دی اغلری کو قرآن ذکر کئی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء بالخمر والمیسر شیطان غواری چې تاسو کی دشمنی وګورئ په څه باندې چې تاسو هغه حرام کارونه کوي چې الله بند کړی دي لکه شراب او جواری ملک متفرق کیږي ملک مختلف کیږي په ارتکاب د فواحش سره کہ غلط کارونه په ملک شروعي قرآن ذکر کوي په سورۃ مائده کې شیطان غواړي چې تاسو دشمنان کوي
نو په سبب دشمنان کېږي چې تاسو آماده شئ په ناکاره کارونو. دوی چې ذکر کړو مطلب دا چې ناکار لا غلطي قتل زنا چې دې باندې آماده شي او قرآن تاسو باندې کوي دې نه نو ملک امن کېږي، ملک خوشاله کېږي. الا چې هغه ملک کې فواحش بنشي او فواحش سره بنديږي چې اوسه قرآن ته کو نور علوم نه فواحش بنديږي. یو سره ته LLB کا انګریزي ماهر کا د منطق فلسفه ماهر کا نو هغه قرآن څخه خبر دی. قرآن هغه ورته چې د مناهی نه منی شي د ملک په امن شي. دا مملکت عربیه ده، نه پکې اخلاص ده، نه پکې بدامنی شته. وجه دا ده چې هغه ملک کې قرآن خېلې ورته اوس هم پکې ډېر کمې ده، لیکن زموږ ملک کې د سر نه مدرسو نه وته ده قرآن، نه دې امتحان شته، نه دې په نصاب کې داخل دي. په دې ملک کې صرف دا یو جماعت ته اشاعت توحید او سنت چې هغه د قرآن اشاعت کوي. دا غي درسګاونه دي په زورګونو. زموږ رساله کې تاسو کتلې دي لکه اوس د صوبې امیر صاحب وایي هغه سره دا طریقې دي، بل ملک سره بل د امن شی نشته. د امن شی صرف دا یو دی. نو موږ په دې راجمع شو دارنګه د خدای تعارف یو قرآن کوي، بل کتاب نشته هغه کې خدای څوک دی. که سړي دا تاسو کې کتاب کوم کتاب کې لوستل رد داریت نو بغیر د قرآن نه نشته. یو قرآن نه چې هغه د الله بیان کوي، د الله تعارف کوي او تعارف کوي د خپل نعمتونو سره. ځان ته وګوره ته چا پیدا کړي او تا کې دا انقلاب څنګه راغی. ستا په ژبه کې طاقت ته نه چاو ورځو، ستا سترګو طاقت لیدو چاو ورځو، ستا غوږونو کې طاقت ته اورېدو چاو ورځو. غوښه ټوله یو ده، دا یو غوښه ده، ادا بل بل طاقتونه پکې چاو ورځو. د دې کار کوونکی څوک دی؟ په کار دادي چې قرآن دشي نو د اهلیت نه منظور کېږي، ورنه دا ملک تباه کېږي. که کله دین د دې ملک نه راغی اولاد دې ملک ته او دا ملک بې دینه شو نو یاد ساتئ دې ملک امن نشي پاتې کېدی. دا ملک د حیوان وګرځي. داریت کې خو یو څو تنه مالکان وي نو ټول غوان دي، د هغوی طاقت اختیار نشته دی. د هغوی صرف یو پرزیډنټ یو سیکرټري او څو کسه به مالکاني نو ټول د غوان غوندې دي بې اختیاره. د مال اختیار نشته، د کور نشته. داریت راوستل حیوانیت راوستل دي. که یو سړی دا وایي چې زه ملک حیوان کوم انسان جوړ کوم داریت راولي. ملک به حیوان شي، طاقت به دې چاني، اختیار به دې سړي ني. کمیونل ملک کې چې کوم ملک کې داریت راغلی دی په هغې ملک کې د خلکو حالت وګورئ د هغې څه اختیار نشته. داریت راوستل کمیونزم راوستل خو د ملک د انسانیت لرکول دي، د ملک د حریت ازادي لرکول دي. هغه د آخر سزا خو بله ده. په دنیا کې انسان حیوان کول دي، انسان ډنګر کول دي. داریت کې خو څو تنه مختار وي او د نور چا اختیار نشته. نو که سره ملک ډنګر کوي، حیوان کوي، بربادي، هغه د داریت راولي. دا بل چې جهنم ته تیار دی. آخر کې سزا جهنم او آخر کې دنیا کې حیوانیت. دا ټول سيزونه قرآن بیانوي او قرآن دې تشریح کوي. قرآن هغه مسائل راغلي دي چې هغه اصل دي لکه عقیده، قیامت، پیغمبر. دا یا مسائل هم راغلي دي چې په هغې سره اصلاح د ژوند کېږي، اصلاح المعاشره. یو کتاب دنیا کې نشي پیدا شو چې په هغې کې د اصلاح د معاشرې ذکر وي چې ژوند به څنګه ښه کېږي. معاشرتي علوم چې څنګه قرآن ذکر کوي بل کتاب نه ذکر کوي. قرآن ذکر کوي چې کله به څنګه سم کېږي. نو قرآن وایي مشر هغه څوک ورګرځوي چې جفاکش وي، تابعون الی ربک چې هغه مشقت کولی شي. د کلي اصلاح به څنګه وي
د کلی مال کې په صحیح ځای ولګي فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن چې صرف د خلق جهالت نه خلاص شي د غلامای جهالت نه خلاص شي او نادار مسکین مور شي دریم چې د ملک امیر منبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا کار دای چې خپل کلی کې پرچار کوي د حق او په خلق ورته بدر دوای نو صبر کوي هغه کله به سم شي چې د کلی نماینده داسي د کلی امیر خان ملک مولا داسي او د کلی خیرات صدقات په داس ځای کې لګي او همیشه دا غي خپل کې د حق بیان وي نو مت به سم شي بل کتاب نشي پیش کوله دا یې قرآن پیش کړي دا یې قرآن پیش کړي چې د نجات لار دارا ما ته دا په دین کې نه تر کې د زید بکر متعلق ته سوایا کم خلق چې د دین تابعدار دي علما دي حق پرست دي باغی دي رحمتونه دي او چې کم خلق د دین مخالف دي الله دې ورسره پوښي خو دا خیم چې کم خلق اوس پرچار کوي د خلاف د ایمان نه تاسو دا غي نظام ساتي داریان بعض لیډران د خپل مفاد لپاره تاسو جنگي تاسو له مفاد نشته دي نه د دنیا نه د آخرت تاسو چتای دا تاسو نمونه د اسلام کوي اسلام په کې ني نمونه د سره خیر رسول خني زوام قران خیدا شي تاسو قران لاس کې واخلئ رڼا بلکا نو تب مار لړم پیژني چې رڼا ني نو مار لړم نشي پیژندې چې قران لاس کې واخلئ قران ځکه نو تاسو په باطل ښکار شي حق په حق ښکار شي که چې قران د لاس کې نو ته زمام مهربان حق او باطل نشي پیژندې او که قران د لاس کې نو ته د الله د عذاب نه بچی دی شي یو د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام ته وایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید پند قرآن ورکا که څوک زما د سزا نه یریږي وعید سزا د دنیا او د آخرت خدای سزا دنیا کې ورکوي آخرت کې ورکوي نو که څوک د ذلت نه یریږي نو هغه ته د قرآن پند ورکا ورته راشه قرآن زکا که غواړي چې دنیا دې الله بهتر کړي ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم کچره دای ایمان راړي په الله او ځان بچي د هغه څه نه چې الله بن کړی دي نو دای باندې برزه فراخ کم د بره وکړه نه زموږ ډېر رزق ورکم افراخي او پیراولم دا نه دی ویلي چې یو سره د اخلاق ورتی کفر کوي هغه په فراخ کم ناغه ویلي دنیا به ورکم لیکن پریشان به کم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا زمانه کتاب د عمل نه چې سره وګرځي جن میں پریشان کم ډېر دولت به لیکن چین آرام به نه الله وی اطمینان را علم په خپل کتاب الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د قران په عمل زړه مطمئن کیږي یو سره قران دغه په دې عمل کوي نو الله فرمایي جن له خوشاله ولا نحنینهم حیاتا طیبه زبا غره خسته جن ورته خسته جن دا چې زړه پریشان ني هر وخت په خوشاله مطمئن وي زما مې ربان په دولت په اقتدار اطمینان نه راځي هغه ډېر د مصیبتو ګرځیلا موږ وایو فلاح او نجات الله کتاب کې دی او په دې کتاب سره دنیا او آخرت دواړه خوشالي او په شرط دې چې دې کتاب باندې خلک عمل وکړي او دا کتاب ذکی او دې طریقه دا ده چې موږ دې شهادت له زیات کوشش وکړو هر ځای کې درسونه قائم کو مدرسو کې دې شهادت کو او چې چا سجدي چې هغه منته ورسي الا فليبلغ الشاهد الغائب خبردار چې اوسره حاضر او زمانه واورید نو هغه چاته زمانه بیان حضرت ورسي چې هغه نو حاضر چې اوسره ذکی چې هغه کور ته ورسي ملک ورسي خدای دې ما تاسو ته توفیق راکړي الله دې داسې مدرسې چې کې د قران او سنت خدمت کیږي لکه دا یا نور مدرسې زمون الله دې هغه چت کې بلندي دي او کم کسان چې دې سره تعاون کوي الله دې هغه سره تعاون کوي واخر دعوانا
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستاسو راتګ شو دلی مون لرا نوید د بهار په خیر را لمشراو لقدمونو دیزار ستاسو راتګ شو دلی مون لرا نوید د بهار په خیر را لمشراو لقدمونو دیزار ستاسو راتلو دلی زمون د خوش قسمت نخدا ستاسو داناستم سرا د محبت نخدا د قرآن مینا د خوب اولیاء کت نخدا بیشکا گلی د گلنو د وحدت د گلزار بخیر رالی مشرا لقدمونو دیزار ستاسو راتګ شدوی مون لرا نوید د بهار بخیر رالی مشرا لقدمونو دیزار دا علاقه ستاسو نامخ کی د بدت مرکزو دا علاقه